شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن هغه ناروغان چې د اوږو دردونه ولري غواړم چې ستنې ما تاسو ته در وښیم. مخکې له هر څه نه چې موږ یو ناروغ ستنه کوو، نو په ستنه کولو کې باید اول د ناروغ چې د پوستکی په انتیسپټیک موادو باندې پاک شي. دوهم باید ستنه د دوهم ځل دپاره استعمال نه شي، یعنې یو ځل باید استعمال شي. او دریم کله چې ناروغ تاسې ستنه ور داخل کړي او د درد احساس وکړي، نو دوباره باید ستنه لرې کړي او په خوا کې بیا یو ځل ومنډې هغه خوا کې، ځکه دا نقطه غټه وي، دا وړنۍ، ځکه ناروغ ته باید درد ور ونه بخښل شي. کولمو څوارلسمه نقطه ده. څښاک کولمو څوارلسمه نقطه د دې تخر د پوشاتني قات څخه دوه کن ښکته، یعنې په لټرال برخه د هیمورس کې چې دی ځای لري. یوه هیلکسه بله نقطه چې ده هغه د وړو کولمو نهمه نقطه ده چې د دې پوستکي د قات څخه یو کم پورته ځای، دا د وړو کولمو نهمه نقطه ده. د دې نه مخامخ پورته د سپینا سکاپولا په ښکتنۍ برخه کې د وړو کولمو لسمه نقطه ده چې دا هم د اوږو د دردونو لپاره د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. یعنې دې نقطې ته مخامخ داسې پورته سپینا سکاپولا په ښکتنۍ برخه کې دا نقطه چې ده دا د وړو کولمو لسمه نقطه ده، همه چې دا دواړه د اوږو په دردونو کې ډېر د درملنه کې ډېر مهم رول لري. دا د تریخ یوویشتمه نقطه ده، کومه چې د سرویکل د اوومې فقرې او د اکرومیوم د دې خط د یو ځای کېدو خط په منځنۍ برخه کې د تریخي یوویشتمه نقطه ځای لري، چې دا هم د اوږو د دردونو لپاره د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د وړو کولمو دیارلسمه نقطه سوپرا شپیناتا په داخلي پای کې ځای لري، دا د وړو کولمو دیارلسمه نقطه ده. دا هم د اوږو د دردونو لپاره ستنه کولی شي. د ګرم غوړو پنځلسمه نقطه د دې د تریخي د یوویشتمې او د وړو کولمو د دیارلسمې نقطې ترمنځ ځای لري. بله چې ده د ګرم غوړو څوارلسمه نقطه ده، دا چې دی اکرومیوم دی. د ګرم غوړو څوارلسمه نقطه د دلتوید د عضلې د شاتنۍ چې دا شاتنۍ عضله ده او دغه یې منځنۍ عضله ده، د دې او د اکرومیوم په ښکتنۍ او شاتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا د ګرم غوړو څوارلسمه نقطه ده. همدغه نقطې دې طرف ته هم موږ کولی شو چې ستنه وکړو. دا د وړو کولمو نهمه نقطه، دې ته مخامخ دا یې لسمه نقطه، دا د تریخي یوویشتمه نقطه، دا د وړو کولمو دیارلسمه نقطه، دا د دې دواړو ترمنځ دا د ګرم غوړو پنځلسمه نقطه ده. دلته چې ده د وړو کولمو څوارلسمه نقطه ده چې د دې پوستکي د خط څخه تقریبا دوه کن ښکته د هیمورس لټرال دا د غټ کولمو څوارلسمه نقطه ده. همدارنګه د ګرم غوړو څوارلسمه نقطه د دې دلتوید شاتنۍ او منځنۍ عضلې ترمنځ د اکرومیوم په شاتنۍ ښکتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا
ده بله نقطه چې ده هغه د غټو کولمو 15مه نقطه. د غټو کولمو 15مه نقطه د اکریومیوم په ښکتنۍ او مخکینۍ چې همدا نقطه ده. دوه نقطې نورې چې هغه د دې منځني خط څخه شپږ کن لاترال چې دلته دا د فوسا انفرا کلاویکولارس په پورتنۍ برخه کې د سږو دومه نقطه او ښکتنۍ برخه کې د سږو لومړۍ نقطه ده چې دا هم دې طرف ته هم دا د سږو دوهمه او دا د سږو لومړۍ نقطه ده او دا چې د غټ کولمو 15مه محوري نقطو کې چې دي هغه درې نقطې دي چې یوه نقطه چې د غټ کولمو 4مه نقطه ده چې دا د دې لومړي میتاکارپال د منځنۍ برخه کې په دې ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري. د غټ کولمو 4مه نقطه ده چې دا علاوه له دې نه چې د دې د ځایي دردونو دپاره او اوږو دردونو دپاره یوه مناسبه نقطه ده، بلکې هغه خلک چې ډېر زیات خوله کېږي یا نه خوله کېږي د هغې دپاره هم ډېره مناسبه نقطه ده. دا چې دا د دې 5م میتاکارپال هډوکي میتاکارپوفالنجیال بند پروکسیمال او لاترال برخه کې چې د دې پوستکي په خط کې چې دی ځای لري. تشې امتیاز د کڅوړې 80مه نقطه هم د اوږو په دردونو کې یوه ډېره مناسبه نقطه ده چې هغه د مالیولس لاترالس او د اخیلس زین تر منځ نقطه ده چې دلته باید ستنه شي. د علاوه له دې نه چې د اوږو ملا او ځایي دردونو د سټ دردونو او د ځایي دردونو یعنې د پښې د بند په دردونو کې مهم رول لري. د هغې په درملنه کې علاوه له دې نه په زیږون هم اثر په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په هیله